بشپړ خبرونو ته مو زه رسول صالح هرکلی کوم. د بهرنیو چارو وزارت واکپال او بهرنیو چارو کې د قطر دولت وزیر په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د منظم تماس د یوې کړنلارې پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې امیر خان متقي په دې لیدنه کې په نږدې راتلونکي کې د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې په لوړېدو او د دواړو هیوادونو د همکارۍ پر پراخېدو هیله څرګنده کړې ده. ښاغلي متقي دغه راز افغانستان لپاره د دوحې پراختۍ او بشري مرستې مهمې ګڼلي او په دې برخه کې د کابل له همکارۍ ډاډ ورکړی دی. محمد بن عبدالعزیز الخلیفي هم په دې لیدنه کې د دوحې او کابل ترمنځ اړیکې نږدې یادې کړي دي. د کابل او دوحې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې په لوړېدو د بهرنیو چارو وزارت واکپال هیلهمند دي. د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دغه وزارت واکپال امیر خان متقي په بهرنیو چارو کې د قطر دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره په لیدنه کې د کابل او دوحې ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې مثبتې وبللې او د هغې په لوړېدو یې هیله څرګنده کړې ده. ښاغلي متقي دغه راز افغانستان لپاره د دوحې پراختیا او بشرپاله مرستې مهمې بللې دي او په دې برخه کې د کابل له همکارۍ ډاډ ورکړی دی. محترم مولوي امیر خان متقي پراختیایي او بشري برخو کې افغانستان سره د قطر مرستې ارزښتناکه وبللې او د افغانستان حکومت له اړخه یې د همکارۍ ډاډ ورکړ. بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر هم افغانستان سره د خپل هیواد اړیکې نږدې وګڼلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د همکاریو د پراختیا پر ګڼو برخو رڼا واچوله. محمد بن عبدالعزیز الخلیفي په دې کتنه کې د کابل او دوحې ترمنځ اړیکې نږدې بللي او په فرهنګي، روغتیایي، ورزشي او د کاري ځواک د لیږد برخه کې افغانستان سره همکارۍ لپاره د خپل هیواد له چمتووالي خبر ورکوي. ښاغلی الخلیفي د چارو د ښه څارنې په موخه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د اړیکې منظمې کړنلارې پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. کې دواړو لورو پر دوه اړخیزو اړیکو مختلفو برخو کې د همکاریو پر پراختیا او ځینې سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر قطر سره د افغانستان اړیکې مثبتې وبللې او هیله یې څرګنده کړې چې دواړه هیوادونه به په نږدې راتلونکي کې د ډیپلوماټیکو اړیکو کچه لوړه کړي. په دې منځ کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان کابل لپاره د افغانستان او د سیمې هیوادونو د اړیکو د کچې لوړېدل په سیاسي، امنیتي او ټولنیزو برخو کې مهم بولي. از ایامی که برای امارت اسلامی دفتر در قطر گشایش یافت و خاصتا بعد از اینکه مذاکرات صلح در اوج انجامید، قطر یک کشور مطرح در مسائل افغانستان است و کشور یک نیت خوب، قطر یک نیت خوبی هم برای افغانستان دارن، مداخلات منفی ننموده و روابط خوب با امریکا و با کشورهای آسیایی، چین و همچنان کشورهای منطقه، کشورهای عربی هم دارند. بهبود روابط و توسعه مناسبات سازنده افغانستان با کشورهای مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. این اقدام می تواند تأمین کننده منافع افغانستان در بخش‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی باشد. قطر د افغانستان نړیوالو ملاتړو څخه شمیرل کیږي او په وروستیو څو کلونو کې افغانستان سره دوستانه او نږدې اړیکې پاللې دي. د همګړۍ په کابل کې دغه هیواد سفارت فعال دی او په دوحه کې هم د اسلامي امارت سفیر حضور لري. د عامه روغتیا وزارت واکپال په افغانستان کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو له کړنې نیوکه کوي. نور جلال جلالی په یوې خبري ناسته کې وایي یو شمېر بنسټونه له هغې ډلې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو پراختي برنامه، بې کیفیته خوراکي توکي او روغتي تجهیزات یې هیواد ته راوړي دي. ښاغلی جلالی له دغو بنسټونو غواړي له سیاسي ملاحظاتو پرته د خپلې مرستې په رڼا او عادلانه توګه خلکو ته ورسوي. د عامه روغتیا وزارت واکپال په دې خبري ناسته کې د روغتیایي مرستو په وړاندې کولو کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو له کړنې نیوکه کوي او له دوی څخه غواړي په دغه بهیر کې روڼتیا په پام کې ونیسي. د نور جلال جلالي په خبره د خوړو نړیوالې برنامې ښځو او ماشومانو لپاره 6750 ټنه بې کیفیته خوراکي توکي ویشلي دي چې نه یوازې خوراکي معیارونه یې په پام کې نه دي نیولي بلکې په ځینو برخو کې د کارولو وړ نه وو او ان وژونکي وو. خو متاسفانه دغه لوی مقدار مواد چې افغانستان ته د بشري مرستو په نامه راوړل شوي د خریدارۍ په مهال د خوړو د خوندیتوب معیارونه په نظر کې نه دي نیول شوي چې په نتیجه کې
چې په نتیجه کې سترې اندازه مواد افغانستان ته د راوړلو په وخت کې خپل کیفیت د لاسه ورکړی دی او د استفادې وړ نه دي. ښاغلي جلالي زیاته کړه د ملګرو ملتونو پراختیايي برنامه هم د ساري ناروغیو له هغې ډلې نري رنځ، ایډز او ملاریا د تشخیصي کیټونو په ویشلو کې لازمه دقت نه دی لرلی. د نوموړي په وینا دغه سازمان په 26 ولایتونو کې د نري رنځ تشخیصي کیټونه ویشلي دي چې ډیری یې تاریخ تیره و. چې د اسنادو ثبت شوي ځانګړتیاوې د حقیقي کیټونو سره سمون نه لري او د ځینو تشخیصي کیټونو په ترکیب کې د الکول اسید د ختمېدو نیټه ان ایکسپایر موده تیره شوې ده. همدارنګه د کیټونو د بیج نمبرو او د لومړي ثانوي بسته‌بندۍ د نیټو ترمنځ هم مغایرتونه لیدل شوي. بل پلو دغه وزارت ټینګار کوي چې بشرپاله مرستې باید یوازې د خلکو رښتینو اړتیاو له مخې او له سیاسي ملاحظاتو او یا هم بهرنیو لاسوهنو پرته ترسره شي، تر څو روغتیایي خدمات په اغېزناکه رڼا او عادلانه توګه د هېواد ټولو وګړو ته وړاندې شي. روغتیایي خدمات یا هم زموږ څومره چې دلته مرستې دي دا باید سیاسي نه شي او د افغانستان ولسونه څومره چې هغوی اړتیا لري باید په دغه برخه کې ورسره همکاري وشي. البته که چیرته ځینې سازمانونه یا ادارات د افغانستان د روغتي سیستم سره خپلې مرستې کموي، د لپاره به انشاءالله موږ په بدیلو لارو باندې کار کوو. اوس هم زموږ څومره چې مرکزي سیستم د روغتیا ده د بي پی ایچ ایس او پی ایچ ایس خدمات هغه مسلسل روان. د عامه روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره د درملو وارداتو تولید او ثبت لپاره جی ام پی نړیوال معیارونه تطبیق کیږي. دوی ټینګار کوي چې تر اوسه 123 بهرني شرکتونه او 260 درمل ثبت شوي دي او له کورني تولیداتو څخه ملاتړ پراختیا موندلې. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه 123 بهرنۍ د درملو کمپنۍ او 260 قلمه تولیدي درمل د ارزونې په پایله کې ثبت شوي دي. یعنی دا هغه درمل او کمپنۍ دي چې په اصولو باندې برابر وي او د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د درملو روغتیایي محصولاتو طرزالعمل مطابق هغوی خپلې کړنې عیاري کړي دي. د عامه روغتیا وزارت دغه راز زیاتوي چې د خوراکي توکو د خوندیتوب برخه کې هم پراخ اقدامات ترسره کړي دي. د دوی په وینا څه باندې 3000 وارداتي جوپو ته د بازار مجوز ورکړی، خو 200 جوپې منفي پایلو سره رد شوي دي. د یونما مشرې د کډوالو چارو وزارت سرپرست سره په لیدنه کې ویلي چې کډوالو څخه د ملاتړ او د افغانانو بېځایه شوو لپاره د لا ډېرو مالي سرچینو د راجلبولو په هڅه کې دي. روزا وطنبایوا ټینګار کړی چې یونما غواړي له اسلامي امارت سره د کډوالو ستونزو ته رسیدو لپاره په اغېزناکه توګه همکاري وکړي. مولوي کبیر هم په دې لیدنه کې د کډوالو ښارګوټو په تجهیز کې د ملګرو ملتونو د بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د یونما مشر روزا وطنبایوا سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت واکپال مولوي عبدالکبیر کتنه د کډوالو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ د یونما مشري په دې لیدنه کې ډاډ ورکړی کډوالو ته د مرستې لپاره به لا ډېرې مالي سرچینې را جلب کړي. روزا وطنبایوا دغه راز ټینګار کړی یونما هڅه کوي واکپال حکومت سره د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره په اغېزناکه توګه همکاري وکړي. کډوالو سره یې د مرستو د دوام ډاډ څرګند کړ او یادونه یې وکړه چې د دې برخې لپاره به لا ډېر مالي امکانات را جلب کړي. د اغلی وطنبایوا په وینا چې یونما هڅه کوي له اسلامي امارت سره په شریکه د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره اغیزمن کار وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت واکپال هم په دې لیدنه کې کډوالو ته د ښارګوټو تجهیز کې د ملګرو ملتونو سازمان د بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. مولوي عبدالکبیر همداراز ویلي اسلامي امارت هیوادونو سره د اسلامي شریعت چوکاټ کې د تعامل او خبرو اترو غوښتونکی دی او تر دې دمه 58 ښارګوټي ورته په پام کې نیول شوي. محترم مولوي عبدالکبیر کډوالو ته د مرستو د کچې پر لوړېدو ټینګار وکړ او ویل چې د مهاجرینو لپاره د ښارګوټو په رغولو کې د ملګرو ملتونو سازمانونه ونډه واخلي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو عالی کمشنري هم ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو جبري ستنولو له امله اندېښمن دی، خو ټینګار کوي د افغان کډوالو په خپله خوښه راستنېدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
له ګاونډیو هیوادونو څخه د لسګونو زرو افغانانو په جبري ستنېدو سره په افغانستان کې ژور انساني بحران د رامنځته کېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري له ایران او پاکستان سره خپل عدالت غوښتنې ته دوام ورکوي ترڅو افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه په داوطلبانه خوندي او باعزته وي. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري همدارا زیاتوي د کډوالو ستونزو ته رسیدنې لپاره $1 میلیون ته اړتیا لري او هغه د کډوالو بیړنیو اړتیاو ته رسیدنې لپاره اړین بولي. د ټولګټو چارو وزارت د کابل او بیجینګ ترمنځ د اوسپنې پټلۍ له لارې د راکړې ورکړې پر زیاتولو ټینګار لري. د دې وزارت د اوسپنیزې کرښې موین بالغ ته د سفر په ترڅ کې د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره لنډ، ارزانه او خوندي مسیر بللی او وایي اسلامي امارت هڅه کوي له دغه لارې څخه د وارداتو او صادراتو کچه یو برابر کړي. د چین سفیر هم د کابل او بیجینګ ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار لري او په خبره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه $1.5 میلیارډ ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ دهلیز له پرانیستو یو کال تیریږي، تر دې دمه د سوداګریزو توکو 10,000 کانټینرونه له دې لارې هیواد ته رسیدلي دي. د ټولګټو چارو وزارت د اوسپنې پټلۍ موین او د چین سفیر چې د دې سوداګریزې لاسته راوړنې څخه هرکلي لپاره د حیرتانو بندر ته راغلي، د کابل او بیجینګ ترمنځ دغه لار لنډه، ارزانه او خوندي یادوي. د ټولګټو چارو وزارت د اوسپنې پټلۍ موین د اوسپنې پټلۍ پر پراختیا او سویلي اسیا او اروپا سره د مرکزي اسیا پر نښلون ټینګار لري. که چیرې موږ له همسایګانو سره د پټلۍ له لارې وصل وای نو ښه تعلقات به وای، ښه رابطه به وای، ښه راشه درشه به وای، تجارت به وای، تګ راتګ به وای، معامله به وای. نو ما د پل مثال درته ووایو چې پل بیا هیچا کوشش نه کوي چې پل خراب شي، پل ونړېږي، ځکه د دواړو طرفو تاوان. د اسلامي امارت دغه جګپوړی چارواکی دغه راز چین سره د سوداګریزو اړیکو پر پراخېدو او صادراتو او وارداتو پر یو شان کېدو ټینګار لري. د چین سفیر هم وایي د کابل او بیجینګ ترمنځ د سوداګرۍ حجم $1.5 میلیارډ ته رسیدلی او هیواد یې تیر زېږدیز کال کې د افغانستان پر وارداتو ګمرکي تعرفه معاف کړې ده. کوشش کوو چې پر سر کال کې صادرات افغانستان زیات شي و چین هیواد ته او داسې ازبکستان هیواد ته، د نورو هیوادو ته، منځنۍ اسیا ته. نو په دې کې د همکاري غواړو، له دې څخه د همکاري غوښتنه کوو. دا زموږ د تجارانو غوښتنه هم ده.世界需要的是开放包容，而不是封闭孤立。是主权平等。وینو چې په افغانستان کې د نوي حکومت له واکمنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ سیاسي اعتماد پیاوړی شوی دی. فرهنګي اړیکې او اقتصادي او سوداګریزې همکارۍ وده لرلې ده. په 2024 کال کې د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه $1.5 میلیارډ ته ورسېده چې 19% ډېرښت ښیي او د افغانستان اقتصادي ودې لپاره چین د تیر زېږدیز کال په پای کې د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معافي کړي. په ورته وخت کې ځینې نورې حکومتي څیرې او د بلخ د سوداګرۍ خونې بیلابیلو برخو کې د هیوادونو په ځانګړې توګه د چین پر پانګونې ټینګار لري. دوی باوري دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلۍ دهلیز کولی شي سوداګرو ته د اسانتیاو برابرېدو کې مرسته کوونکی واوسي. کانتینرها که وارد شدن و ما بسیار خوشحال هستیم در آینده این بسیار نتیجه میده و برای تجارای ما و که برای سهولت میاره. ما میخواهیم که از کشور چین و در کشور افغانستان سرمایه گذاری بکنه، در پهلی افغانستان همکاری بکنه، استفاده بکنه. له چین څخه د 10,000 کانټینرو راتګ یوازې یو شمېر نه دی، بلکې د دواړو ملګرو هیوادونو د نیکو نیتونو او دایمي سیاسي ثبات څرګنده نښه ده چې د نوې پانګونې فرصتونو لپاره لاره همواروي. اقتصادي وده او هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا کې د اوسپنې پټلۍ د پراخېدو پر اهمیت په داسې حال کې ټینګار کیږي چې د ټولګټو چارو وزارت راتلونکي کال کې د اوسپنې کرښې له لارې د ولایتونو نښلون څخه خبر ورکوي. په ارزو کې د خبرې ټولګې دوام ته ښه راغلاست. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د روسیه او اسلامي نړۍ اقتصادي نړیوالې 14مې غونډه کې د ګډون لپاره لا چمتووالي خبر ورکوي. د یاد وزارت واکپال لا خصوصي برخې سره په یوه ناسته کې وایي د کازان فورم کې د افغانستان پلاوي لپاره تر ټولو غوره ځای په پام کې نیول شوی دی.
د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي هم په ورته اقتصادي غونډو کې د خصوصي برخې ګډون د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا او صنعت وده کې مهم یادوي. صنعت او سوداګرۍ وزارت کې د کازان اقتصادي غونډه کې د افغانستان ګډون په اړه خبرو اترو په موخه د یوې ناستې جوړېدل. د یاد وزارت مسؤلین وایي نورالدین عزیزي په دې ناسته کې د روسیې اسلامي نړۍ 14مې نړیواله اقتصادي غونډه کې د افغانستان پر فعال او همغږي ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلي عزیزي همداراز ویلي په دې غونډه کې د افغانستان پلاوي لپاره تر ټولو ښه ځای په پام کې نیول شوی دی. آغاز این جلسه سرپرست وزارت صنعت و تجارت با تاکید به هماهنگی و اشتراک فعال افغانستان و نمایندگی شایسته از کشور گفت. با مسئولین برگزار کننده فرم کازان صحبت شده و بهترین مکان برای هیئت افغانستان در نظر گرفته شده است. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبره په دې غونډه کې به شاوخوا 10 شرکتونه د غالیو، ترانسپورت، غیر الکولي څښاکو، روغتیا، مینځونکو توکو او د افغانستان کرنیزو برخو کې ګډون وکړي. 16مین مجمع بین المللی اقتصادی روسیه جهان اسلام در شهر کازان جمهوری تاتارستان فدراتیو روسیه برگزار می شود و در این پاویلین افغانستان که در حدود 100 متر می باشد در حدود 10 شرکت از سکتورهای قالین، ترانسپورت، نوشابه های غیر الکلی، صحت، مواد شوینده‌باب و زراعت اشتراک خواهند نمود. د کارپوهانو په اند په نړیوالو اقتصادي غونډو لکه د کازان غونډه کې د افغانستان فعال ګډون د سیمه ییزې راکړې ورکړې زیاتېدو او د هیواد اقتصادي ودې لپاره یو ښه فرصت شمیرل کیږي. اشتراک هیئت سکتور خصوصی افغانستان و خصوص سکتور خصوصی افغانستان در یکی از مهمترین گردنمایی‌های تجارتی کازان روسیه فکر میکنم که یک گام کران برای رشد اقتصادی یک جانب و جانب دیگر به منظور ایجاد باورمندی‌های بیشتر در قسمت اقتصاد افغانستان و در قسمت سیاست افغانستان است. هر از گاهی که همچون فرصت‌ها ایجاد میشه و هیئت افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان در همچون نشست‌ها اشتراک میکنن بدون شک میتونن به خاطر بازاریابی کالای داخلی افغانستان کارهای خوبی را انجام بدن و هر قدر که ما بیشتر بتونیم بازار به خاطر فروش کالای داخلی خود داشته باشیم در کشورهای بیرونی بدون شک ما را کمک میکنه که هم بتونیم خلق ارز بکنیم، هم زمینی کار ایجاد بکنیم و هم بریم به طرف رشد اقتصادی. د روسیې اسلامي نړۍ 14مه اقتصادي غونډه د روان زیږدیز کال می میاشتې له 14مې تر 18مې نیټې د روسیې د تاتارستان کازان ښار کې ترسره کیږي چې ډیری د ډیجیټلي کېدو او د همکارۍ پر فرصتونو به ورټولوي. له هیواد څخه د حج زیارت کوونکو د لیک لړۍ په پیلېدو سره هممهاله له شمال د حاجیانو لومړی کاروان سعودي عربستان ته ولاړ. د مسؤلینو په خبره ټاکل شوې ده په روان کال کې څه باندې 6400 زیارت کوونکي په 14 الوتنو کې د هیواد له شمال او شمال ختیځو څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. له دې سره یو شمېر زیارت کوونکي د حج فریضې ادا کولو په لړ کې د خدماتو او اسانتیاوو برابرېدو غوښتنه کوي. دا د حج 340 زیارت کوونکو لیږدونکې الوتکه ده چې د مزار شریف ښار څخه سعودي عربستان ته ځي. مسؤلین سعودي عربستان ته د زیارت کوونکو د لیږدولو بهیر په دوام کې وایي دغه بهیر په شمال او شمال ختیځ زون کې هم پیل شوی دی او هغه شمیر زیارت کوونکي چې له شمال او شمال ختیځ څخه سعودي عربستان ته ځي څه باندې 6400 تنو ته رسیږي. امارات اسلامی خصوصا برای حجاج کرام و نهایت یک پروسه قوی را زیر نظر دارد و قوی تدبیر گرفتن و شما میدانید که و میشنون اگر بخیر الله تعالی سفر شما را بخیر کنه میبینین الحمدلله همه نظام اسلامی هست که ما و شما و بسیار به نظم، بسیار به تدبیر قوی، بسیار به نظم قوی و ما و شما میریم و میاییم. له خپلو درنو حاجیانو څخه هیله کوو او خواهش مو دا دی چې د سفر په مهال د هوایي چلند قوانینو نظم او د اصولو مراعات وکړي، د اسلامي شریعت لارښوونې عملي کړي او د افغانستان اسلامي امارت د ښه استازیتوب هڅه وکړي. یو شمیر زیارت کوونکي تمه لري سعودي عربستان کې ورته د اړتیا وړ اسانتیاوې برابرې شي. پرون را په دې خوا باندې چې موږ 2 بجې باندې مجتمع حجاج ته غوښتي وو الحمدلله چې د
پاسپورټو د پیل برخه وه هغه ډېره ښه ترسره سوله او د واکسین برخه وه هغه ډېره ښه ترسره سوله انشاءالله امیدواره یو چې هلته هم امارت اسلامي الحمدلله ډېر ښه ترتیبات نیولي وي او حجاج کرام ډېر په خوشحالۍ سره او ډېر ښه حج وکړي په خیر سره. او جمع همین انتظار داریم که انشاءالله چون حکومت ما و شما امارت اسلامی است وقتی که اینجا خدمات نیک و خوب بوده انشاءالله که در اوجا هم از این کده بهتر خواهد بود. په ورته مهال د اسلامي امارت مسؤلین ډاډ ورکوي زیارت کوونکو ته لازمې اسانتیاوې له هغې ډلې روغتیایي چوپړتیاوې خواړه د اوسېدو ځای لارښود او ترانسپورت په پام کې نیول شوي دي. په مکه مکرمه کې د دې دپاره مستقلې کمیټې په مدینه منوره کې جوړې شوي دي چې د حجاجو فرخ خدمت په هلته کوي. حتی در داسې اندازې پرې کمیټه ودې ته جوړه شوې ده چې حاجي د موټر څخه کښته شي سړی به یې در لاس نیسي خپلې کوټې له به یې بیایي پر خپل کټ باندې او پر خپل ځای باندې به یې کښېنوي. د حج او اوقافو وزارت لخوا د وړاندې شوي ټولیز شمیر پر بنسټ ټاکل شوي د ټول هیواد څخه 10 زره زیارت کوونکي د حج مراسمو کې ګډون وکړي. قابل ټولګو مو همدومره وه له عملتیا مو مننه تر بیا ښې